سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د کپ په 40مه په دغه ولایت کې د افغان ترک لیسې مدیر او څو تنه ښوونکو سره د لیدنې پر مهال د یادې لیسې د تدریسي میتود او چاپیریال څخه ستاینه وکړه. د دغه لیدنې پر مهال د افغان ترک لیسې مدیر او څو تنه ښوونکو د خپلو خبرو پر مهال وویل د هیواد په کچه د افغان ترک لیسو زده کوونکو په نړیوالو سیالیو کې 900 میډالونه ګټلي چې یوازې اتې د ننګرهار زده کوونکو ترلاسه کړي. دوی زیاته کړه په دې وروستیو کې هڅې روانې دي ترڅو د افغان ترک لیسې مدیریتي چارې په مستقل ډول یوازې ترکي مسؤلینو له لوري ترسره شي چې په دغه چارې سره به یا د لیسو ته په تدریسي برخه کې ستونزې پیدا شي او په همدې برخه کې له سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل څخه د ځانګړې همکارۍ غوښتنه وکړه. سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د خپلو خبرو پر مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د افغان ترک لیسې تدریسي او نورو چارو څخه ستاینه وکړه. نوموړي زیاته کړه د ګڼ شمېر تهدیدونو سره بیا هم افغان ترک لیسې په افغانستان کې فعاله ساتل شوي، زده کوونکو ته یې په ښه کیفیت روزنه ورکړې او له همدې امله به د اوسنیو ستونزو د حل په موخه ولسمشر او مرکزي ادارې سره خبرې اترې وکړي. ننګرهار والي وویل که د افغان ترک لیسو په اړه د ترکیې هیواد کوم تصمیم ولري ښایي د افغانستان حکومت پکې ډیره مداخله ونه کړی شي، خو د ستونزو د حل لپاره به لازم اقدامات ترسره شي.